د لوی بخښونکي ستر واکمن په ستر نوم د جهان ټلویزیون درنو معزز لیدونکو السلام علیکم. د ورځې شننې خپرونې ته مو زه حنیف صافی هرکلی کوم. نننی بحث یا شننه مو د معلولینو او د شهداو د وارثینو د ستونزو په اړه ده چې دوی کومې ستونزې لري او د دوی پر وړاندې کومې ستونزې شته او راولاړ شوي دي. په داسې حال کې چې هغه سیمو کې چې خپله معلولینو ته د حکومت د خوا اجازه ورکړل شوې وه چې هلته دوی د خپل کاروبار لپاره یا د خپل کورنۍ د حلالې روزي د ترلاسه کولو لپاره هلته غرفې کیږدي، هلته ځایونه یې ورکړل د سرکو په کونجونو کې. په لومړي قدم کې چا د دوی مخه ونه نیوله ځکه چې هغه ځای کې د کاروبار ځایونه نه وو. بالاخره خپله معلولینو او معیوبینو په هغه ستونزو سره چې په لومړي وخت کې یا د کلو په تېرېدو د میاشتو په تېرېدو یې هلته کارونه شروع کړل، ستونزې یې وګاللې. بالاخره هغه ځای کې خرید و فروش ډېر شو، د خلکو د پام وړ ځایونه وګرځېدل. بالاخره د معیوبینو د مشرانو یا د معیوبینو په وینا چې دغه سیمې اوس د زورواکانو او د مافیا د توجه وړ ګرځېدلې دي او دوی ته ورځ تر بلې ستونزې راولاړوي او دوی تورنوي یا بدناموي یې چې دوی زورګیري کوي، په زوره یې دا ځایونه نیولي دي. په دې تړاو مو د معلولینو او شهداو د وارثینو د سرتاسري شورا مشر ښاغلی میرزا محمد سلیمان خیل کوچی را سره په استودیو کې دی. ښه راغلاست کوچی صاحب. مننه کوم تاسو نه او تاسو د جهان تلویزیون نه چې زموږ د معلولینو او د وارث شهید د هغه غږ تر مقامو ورسوي او هر وخت مرسولی هم دی او بیا هم تاسو ته همکاري کوي. تاسو نه یو ځل مننه. ډېره مننه. ښاغلی سلیمان خیل، په دغه وروستیو میاشتو او ورځو کې ستاسې ستونزې د حکومت سره څه دي که په دغه لنډه کتنه وکړئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستونزې د ښاروالۍ سره دغه د فروشګاه په باره کې به اول درته روشنۍ په واچوو، بیا به نورې ستونزو ته ځو. خبره دا وه چې کله د فروشګاه په باره کې دلته قبلي رئیس جمهور صاحب دلته د معلولینو ته ځای ورکړی و او دلته اوسېدل تقریبا 400 کسان معلولین دلته یو ولمه ډوډۍ پیدا کول، دغه یوې کراچۍ نه یا یوه تخت نه 2 فامیل ډوډۍ خوړل، هم د فروش خوړل هم د معلول ته خوړل. اما بدبختانه ووایم یا څنګه ووایم چې دلته د شپې 11 بجې د شپې وي چې ما ته زنګ راغی ویلی چې راسئ فروشګاه د معلولینو د ساحې خرابه کړې ده. خپل معلولینو زنګ راته وایي چې کله زه راغلم تنها راغلم، موټر کې راسپورټ هم راغلم، تنها راغلم. چې کله مې دا ساحه ولیدل دلته ګرنیزونو یا نورو دا ټول ولاړ وو، پولیسو. آیا داسې یو قسم وحشانه کار و چې تاسو ته خبر درکول شوی نه و؟ هېڅ شی نه. دا ولې دفعه و چې زه خبر شوم. چې کله زه ورغلم نو دلته رئیس تناهي و او معاون د عملیاتي و. رئیس تناهي د اولې هم ولاړ و، نور مشران هم ولاړ وه. نو ورته مې ویلې چې رئیس صاحب یا جنرال صاحب یا ډګروال صاحب دغه موضوع سبا تر 5 یا 6 بجو پورې وخت ورکړه، د سهار تر سهاره پورې، چې دا خلک د خپل سامان وباسي. د معلولین دا خلکو په قرض راوړي دي، په دادې راوړي دي، رختونه په قرض راوړي دي یا نور معامله یې راوړې ده، غوښې راوړي دي، پسونه یې په قرض راوړي دي، د منډۍ نه قرضداره دي. نو دا ټول داسې ځوړند دي، دا به داسې یو کار وشي چې دغه سبا پورې وخت درکړه. نو د اولې رئیس تنایي او د دوهمې وویلې چې نور وخت نشته. بهر صورت چې هر څه ما وویلې وی نه منل، وران یې کړل. خو خیر سهار ته بیا پارلمان ته لاړو. د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې دواړه استازي راغله حیاتان او حالات یې ټول په خپلو سترګو ولیدئ، عکاسي یې وکړه، فلمبرداري یې وکړه. خو چې کله د دوی د عکاسي و د شان یې وکړه لاړل سره،
نو دوی ویلي چې دا بیخي په اسرائیل کې دا کار نه ورته وي. یو خبره بله چې ښاغلی سلیمان خېل دلته اوس سړي ذهن ته ورځي هغه دا چې په لومړي ګام کې خپله حکومت تاسو دا زویونه درکړل، بیا اوس هغه وخت کې دوی ویلی چې معلولینو سره به یو راز مرسته وي چې مثلا دوی خپل هغه نفقه پیدا کړي د همدې لارې، بیا په اوس کې د دې پر ځای تاسو ته کوم ځای آیا بل مشخص کړی بل مشخص کړی ځای نه ده؟ همدې ځای خبرې ته راځم چې کله آیاتان راغله او دا یې ولیدل فصل په سلو کې ښاروال متهم کوي چې لاس لري. بلکل غلط هغه کار یې نه دی کړی، اشتباه یې کړې ده. اما بیرته بیا ښاروال ویلي په خپله خوله یې وویلي چې دې کې ټول کسان ناست ویلي زه په ځای کې بدل هم ورکوم او دې تاوان ته هم حاضر یم، دې تاوان ته هم حاضر یم او دا کې هم بدل ورکوم. خو خیر دلته موږ پاتې سو موضوع بیا پاتې سوله. نن د سبا د څو جلسې نورې موږ ونیولې. حتی که تاسو باید چې افتتاح د پارلمان کېدی موږ یو ورځ مخکې معلولین لاړو هلته خیمې مو وولې چې رئیس جمهور مو افتتاح ته نه پرېښوده چې څو ښاروال سره همدوالۍ ته ماول نه کړي، دا خبر د موږ سپینه نه کړي. بیا هم یو کس دی احمدي انجینر احمدي په نامه تواب احمدي دې په نوم یې راولېږئ. کله چې راغی همدغه ښاروال راولېږئ، همدې ښاروال ورته ویلې چې بور هم ته هم صلاحیت لري، هم ته هم صلاحیت لري. اما چې کله راغلی موږ هغه مظاهره یا دا خیمې مو له هغه ځایږې راجګې کړې، بیا دا موضوع طرح ته ختمه شوه. یعنې کله چې تاسو کوم فشار راوړئ دوی یو څه ته آماده کېږي او بیا تاسو غولوي. اوس په سند به ورسره غږېږو. دا هغه آیات و چې دوی یو مشاور حقوقي و پکې په دغه کې او یو احمدي و، یو د رئیس تنایي د څلورمې و او یو رئیس تنایي د 12مې و. دا خپله ښاروال وټاکل، دا یې امضاګانې دي، دا یې دوی امضاګانې دي. اما چې کله دا موضوع دا خیمې مو له غځې کې راجګې کړې، دا مظاهره مو ختمه کړه، شپه مو مالته تېره کړه یخ کې، په دې یخ کې مو شپه تېره کړه، دا موضوع مو ختمه کړه. راغلو نن سبا آخر کې مخ آیاتانو چې دلته امضا کړې وو هغه راته ویل چې هو رئیس صاحب کوچه ای مونږ ته وایي چې دا خلک مصروف وساتئ، دا خلک مصروف وساتئ، دا موضوع دا خلک د نه ځای په ځای کو. بل ورځ بیا موږ راغلو مظاهره مو وکړه. که تاسو فکر یو مظاهره موږ وکړه چې په شاشتره کې هغه دغه وسوه، هغه انتحاري وسوه، انتحاري چې وسوې، نو موږ دومره خجالت شو دا معلولین چې موږ ښه کار نه دی کړی، ډېر غلط کار مو وکړی چې داسې ورځ باندې موږ مظاهره وکړه، لار مو بنده کړې چې هلته انتحاري وسوې، هلته زخمیانو شهیدان روان دي. دا د کابل ښاریانو د افغانان به څه وایي چې دا معلولینو څه حال شروع کړی دی. اما دا د ښاروال د لاسه ستونزه ناستان پوه نه دي چې ستونزه چا ټوکولی ده. ستونزه اصلي ستونزه نو څوک نه دی پوهی چې کله قومندان صاحب امني داود امین، جنرال صاحب داود امین په ټلیفون ورسره وغږېده، همدغه ښاروال ورته ویلي چې بلیاز خدا تو تعهد بیتی تو امضا بیتی او ما عمل میکنیم. داود امین ته ویل، قومندان د امنیت ویلي، قومندان د امنیت چې کله راغی ویلي چې ورونو صاحبان دا سړی ما ته تعهد راکوي او زه تاسو ته خط در کوم، دا خط د داود امین دی، دا خط د داود امین دی، دا امضا د ده ده. کله چې دا خط راکوي بیا موضوع غلې سوه، بیا داود امین ویلي چې تاسو د وزارت شهدا و معلولینو یو آیات د وزارت نه هم وټاکئ. موږ په دواړو سترګو بېرته لاړو، له هغه ځایږې مې یو خط ما سره پروت دی، هغه هم وټاکئ، مکتوب هم راوئ. موضوع بیا غلې سوه، بیا خاور په واړوله. بیا په دې کې څه چل وسو چې 7 بجې د ماښام دی، یو چا زنګ راته وایي معلول دی د سره شمالي نه. رئیس صاحب خبرې مننه، وایه راته حال راته وایه. ویلي 480 غرفهداره تختونه جوړ شوي دي.
او اوس په موټرو کې بارېږي 10 بجې د سرای شمالي د مزار اډې نه حرکت کوي فروشګاه کې کوځي. موږ ورته وایو چې فروشګاه خو د شنه ساحې دپاره ده او د ګریزون دپاره ده، مونږ یا خواته کړو نو نور د به څنګه اجازه ورکړي؟ دلته امکان نه لري چې نور راسي. ویله ښایي منتظر اوسېږه، زه یې تعقیبوم. موږ له هغه ځایه حرکت راوکړې، راغلو دوهمې حوزې امیر پولیس ته راغلو. چې کله حوزې پولیس ته چې راغلو، دوهمې حوزې پولیس ته ورته ومې ویلې چې کله دروازه هلته ورغلو پیرهدار ته یا قراول ته ورغلو، ورته ومې ویلې والا امیر د حوزې نسته، اداري نسته، نوکریوال نسته، مدیر د جنایي نسته. موږ یو نوکریوال هم نسته، خو شپه ده، یو کس خو به خامخا وي. ویلې دې څوک نسته. ښایي له هغه نوکریوال سره د لګیا وم، د هغه سره د قراول کې زنګ یې راته وویل چې اوس 10 بجې سوې. ویلې موټر اوس بار سوه او حرکت یې در وکړئ. موټر چې کله حرکت را وکړي 119 ته مې زنګ ولی دي او 100 ته مې زنګ وویل قومندانۍ ته. ما ورته زه فلانی خبرې کوم، دا موضوع خشمت خواته ولاړه نه سي، دا موضوع حل کړي چې دا معلولینو دا نور کسان سره درګیر نه سي. هغه هم زمونږ ورونه دي، معلولونه مې زمونږ ورونه دي. که څنګه د معلول د حقوق دفاع کوم، بیا هغه هم د حق نه، هم د دې وطن بچي دي، هغه هم حق لري. خو خیر چې کله مې هغوی ته زنګ وویل، دلته امیر د حوزې هم پیدا سو، امیر د جنایي هم پیدا سو، معاون اداري هم پیدا سو، دې نه ورکو. نو چې کله هغه راغلی، امیر د حوزې دا پرېکړه وکړه، ویلې چې به هیڅ صورت نه ایجا معلوله مې مانیم نه د دستفروش. ما ورته ویل داسې نه چې راځي، ویلې نه راځي. بیا ما ته ویل ما ته مکتوب راغلی دی د ناحیې نه، د ښاروالۍ نه، د ښاروالۍ نه ما ته مکتوب راغلی دی. که دا اعتراض تاسو نه وای کړی، د مخنیوی تاسو نه وای کړی، نظر په هغه مکتوب ما دا خلک ځای په ځای کول. اوس تاسو اعتراض ونیوئ، زه دا خلک نه ځای په ځای کوم. دا خبرې وکړه. موږ په دې مجلس کې لګیا وو چې دا زموږ یو سپین ږیری دی، هغه به هم راورسېږي. مقصد دلته څوک پرې نه دي، فیصله زموږ و، د امیر د حوزې و، امیر جنایي دا وسوه. اوس موږ حرکت کوو چې له دې خوا نه نعره تکبیر سوه. چې کله نعره تکبیر سو، چا سوټي لاسي دي، چا څه شی لاسي دي، چا کان لاسي دي. امیر د حوزې ته مې وویل دا څنګه ښه ده، ما سره فیصله دې دا وکړه چې څوک دا کسان معیوبین نه وو او هغه کسانو چې غوښتل دلته غرفې ځای پر ځای کړي. معامله سوې ده، معامله سوې ده، دغه ده، دا ده، دا ته معامله سوې ده. واحظې نوشته دي 14,500 افغانۍ، او دلته نوشته دي چې بقایا څومره لک دي، 15,000 دي، 20,000 دي. دا د هرې هغه غرفې یو کس یو کس دپاره بالکل دا بیل دی، دا پیسې تحویل کړي، دا 14,500 افغانۍ تحویل کړي. باقي پاتې دي، باقي نه دي لیکلي، باقی نو نسته، 14,500 تحویل شوي دي، نورې پاتې. ښه، موږ دا خبرې وکړې، موږ ورته وایو چې موږ مخته ورغلو. کله چې مخته ورغلو، دا شور ماشور بند سو. اته دونه پولیسو همکاري وکړه چې ډزونه یې وکړه. دواړه منځ کې ولاړ وه، دې خوا هم مسلمان معلولین 300-400 کسان وو، دې خوا هم 200-300 کسان وو، خو ډزونه یې وکړه. ډزونه چې وکړه، په دې حالات ډزو کې معاون د عملیاتي هم راغی او ښاروال دې وخت کې د ښاروالۍ کوم کس هېڅوک نسته. مقصد دغه ده، دغه دغه سړي ته دا څوک چې کوزوي، دا مال کوزوي، ده ته هم دا وایي چې ام شو پاینش کو، اگر ام شو نتانستی دیگر روز باز نمیشه، گپ د کلا نمیرسه. یعنی یو معامله شوې وه، معامله شوې وه، په دې به سترګې نه سره پټوو، ټول سند په سند خبرې. هېڅ څوک نه توهین کوم، یو پیاده سړی هم نه توهین کوم، یو ضعیفه سړی هم نه توهین کوم. ضعیفه سړی د ځانه پورته ګڼم، دا زما خپل اصول ده. خو کله چې دلته خپل وزیر صاحب داخلي هم راغی، هغه هم راغی چې ویل درته تختونه دي، موټر دي، ما شپه کې راورسېد، همدا شپه کې راورسېدی. بیا هم د وزیر صاحب داخلي نه تشکر کوم چې په همدې شپې ځان راورسېدی. چې راغی ویې لیدل، معاون د عملیاتي و، معاون د بل راغله، ټول ودرېدل. ویې ویل چې معلولینو تاسو په حقه یاست. ښه چې په حقه یې، نو څنګه یې کړو؟ موږ خو د غاضب مخه نیولې ده،
موږ خو د کمیشن کار مخه نیولې ده، موږ خو د ظالم مخه نیولې ده. موږ ته ویلې چې دا ساحه سبز ده، شنه ساحه ده، موږ پرېښودل. د خپل تاوان نه تیر شو، له هر څه نه تیر شو. دا شخصي مفاد دپاره، د شخصي ملي مفاد دپاره زه تیر شوم. بیا هم د ښاروال وعده وکړه زه تاسو ته ځای درکوم او دا به ځای په ځای کړو. دا یوه میاشت وشوه چې د غضب مخه موږ نیولې ده. کنه کوششونه روان دي بیا هم اوس فعلا روان دي. دا خلک څه وایي؟ دا خلک وایي چې ما 8 میلیون مصرف کړي. نه 8 میلیون په کوم حقوقي یا قانوني بڼه؟ دلته خو یو خوانه ویل کېږي چې ساحې سبز ده، هلته غرفې راجګې کړې او بله خوانه معامله کېږي. د دوی باید د دوی پوښتنه باید اوس څوک وکړي؟ د دوی پوښتنه رئیس جمهور او د څارنوالي وکړي. تاسو کوم مکتوب ولسمشر یا څارنوالي ته لیږلی؟ چې موږ یې ولسمشر صاحب ته، رئیس جمهور صاحب ته داسې معرفي کړي وو چې معلولینو دا پښې د لاسه ورکړي، دا د یو بانډ د مافیا دی. اوس موږ څه وایو؟ موږ وایو چې زموږ دا بانډ د مافیا دی معلوم سي. تر ډیره چې ښاغلی سلیمان خیل موږ هم په دې کابل کې ګرځو، رفت آمد لرو، هغه د معلولینو هغه کوم څه چې موږ ګورو چې مثلا د موټرو څخه پیسې اخلي ډېرې نه اخلي، هماغه څه چې ورته ټاکلي دي حکومت یا او بل په ډېرو ځایو کې لکه ارزان قیمت ساحه کې ځای کې مثلا ویل کېدل چې دا د معلولینو غرفې دي او هغه د سپروشانو چې په کراچۍ کې ماشومانو خپلو کورنیو ته یو څه برابرول، هغه ټول د هغوی مخه نیول شوې، کراچۍ بندي شوي دي او حتی دا ځایونه زورواکانو نیولي نه معلولینو. تاسو په دې تړاو څه وایي چې واقعا په ډېرو ځایو کې چې مثلا غرفې د معلولینو په نومونو لګېدلي دي، واقعا دا د معلولینو دي که د معلولینو تر نامه یا د معلولینو د بدنامۍ تر سیوري لاندې بل څوک ګټه اخلي؟ ډېره ښه هغه ته دې اشاره ورکړه چې زما ورته متوجه نه وم، متوجه دې کړم. په ارزان قیمت کې 1500 یا 600 غرفې جوړې شوې، اما د هغه پوښتنه چا ونه کړه. پکتیا مارکیټ یا عزیزي مارکیټ یا خواته یو بل مارکیټ دی، دا مکمل غصب شو، شنه ساحه ده اما سیمټ شوې ده، غصب شو، زورواک یې غصب کړه، د هغه پوښتنه چا ونه کړه. او که دې وکړ نو سبا دې په دې تقدیر ولي بیا که دې وکړه. پر نوم د کوچي راغلی دی یو سړی، هلته رئیس ناحیې دی. زه بل ورځ وغوښتلم مال واوروره دا والا مال دغه معلول دی، د کراچۍ د معلول دی والا هاو مال د دستفروش ته ورکړی ده والا هاو مال دا کار پکې کوي والا هاو مال نو په یو کال ته نشي درېدلی. دا خو فیصله وسوه ولسي جرګه او مشرانو جرګې کې مسلم یار صاحب فیصله وکړه دا یو کراچۍ یو تخت و معلول ته ورکول کېږي، خپله کار کوي که زوی کار کوي که د چا سره شریک کېږي او که چا ته په کرایه ورکړي هغه بېوسه به وي، شی به نه لري، عادي د خپل کار. ما ورته ویل چې رئیس صاحب نه یې دوست ده، ته به داسې کار وکړې. دلته وینې زورمن دی، 600 غرفې لري، دلته وینې 300 دي، دلته وینې 200-400 دي. دغه زورمن چې دی ختم کوي راسته د معلول خواته زه تا نه بلکل تشکري هم کوم درنه او هیڅ به نه غواړم دا دومره وخت چې مې وچه ډوډۍ وخوړل، زوی بې تعلیمه و په ډیران غټ سو، اوس بې مقصې غټ کمه اما تاول زورمن ختم که عدل او قانون وي په ټول د پولیسي. هغه ما ته څه وویلې؟ نه رئیس صاحب ما ګوت څه رقم ویلې اول یې ته جګې که بیا به زورمن ته زما لار خلاصه شي. مال ولاسو ډېر ښه پوه سړی ته خو ډېر نیک سړی، زورمن نه جګې، توپک سلار نه جګې، ظالم نه جګې او راځي و معلول ته درېږي. دا خو معلومه دا ده چې د مسلم یار صاحب خبره چې تا په معلول پسې دوربین اخیستی. یو بله خبره ښاغلی سلیمان خیل، تاسو د معلولینو او شهداو د ورثې د سرتاسري شورا مشر یاست، په ستونزو به وغږېږو، د غرفونه به راتېر شو. څومره ستونزې لري په واقع توګه، څومره ستونزې دا خلک لري؟ واقعا هغه ستونزې حل شوي دي که په ځای پاتې دي؟ که چېرته د قانوني دا لاره د قانون چې کوم په کتاب کې لیکل سوي دي او هغه کتاب پاس سوی دی،
د هغه د لارې نه که د معلول سره ولاړ سي معلول ستونزه نه لري 15,000 افغانۍ ورکوي اما د 15,000 افغانیو په بدل کې په کال کې ورکول کېږي میاشته نشته په کال کې ورکوي په کال کې هم بیا راسته د هر ولایت معلومات ماته شته د هر ولایت هم سلمانه 400 500 زر 2000 دا بقایا بل کال ته پاتې دغه مرکز راسته په مرکز کې راسته د پروز کالي هم پاتې دي د ابل کالي هم پاتې دي دا ستونزې کومې وال ستونزې د معلول زوی تعلیم لري نشي کولی رسیدګي نشي کولی که نه کتابچه دی لرلی سي نه په 15,000 افغانۍ دی چی وکړي ورته کرایه ورکړي او که دی بچي ته یا لور ته یا زوی ته هغه رسیدګي یو بل څه چې ښاغلی سلیمان خیل تاسو سره د ځمکو او یا د معلولینو سره د ځمکو د ورکړې ژمنه شوې وه دا څه چیرې ورسېده دغه د مځکې ژمنه چې کومه سوې وه زه وایم چې هغه د مځکې ژمنه سوې ده یا د کورو سوې ده هغه د هم ولایتو ته ورکړي هم د مرکز ته ورکړي یعنې تر اوسه هغه هم نه دي شوي دا هم نه دي شوي دا هم نه دي شوي هغه مځکه معلول ته چېرته رسېږي لاله هغه مځکه شهید ته وارثې ته کونډې ته یتیم ته چېرته رسېږي هغه مځکه زورمن غصب کړې ده دغو نه ځای نه دی پاتې چې سجده پرې ولګوي ټولو صاحب پیدا کړی ډېره مننه ښاغلی سلیمان خیل یو دقیقه وخت درکوو په آخر کې واقعا که دغه ستونزه ستاسو حل نه شي لکه د غرفو یادونه چې وکړه تاسو به په کوم ګام لاس پورې کړئ پرونۍ ژمنه ښاروال کړې ده چې ما ته یو مکتوب راوړی دی نن بیا هم یو مکتوب راکړی راته چې دغه کافي ده نن اخرنۍ زموږ پرونۍ اخرنۍ مجلس د ښاروال سره که چېرته ښاروال بیا هم په دې کې پاته راغی چې په دې کې امنیت ملي ناست و د ادارې امور کس ناست و د وزارت شهود معلولینو کس ناست و خپله د نوایي رئیسان پکې ناست وه که چېرته دا د داخلي د ښاروالۍ تفتیش دا پکې ناست و که چېرته بیا هم په دغه ژمنه کې دا اوس فعلا چې ده لکه پرون چې سوې ده پرون 15 تاریخ و چې پرون سوې ده که په دې کې هم پاته راغی بیا به موږ د پارارهاو چار اطراف مکمل بندوو او ژمنه څه وه به مو ایښي بیا هر تابوت کې موږ 2 کسان کېنوو تر څو چې هغه مړه نه وي نور ژوند موږ ته نه دی پکار که چېرې په معلولینو کې غضب وي غضب دې راوغی کنې غضبین زه ورکویم 4,000 2,000 800 600 غضبین ظالمان پکې دي اما هغه نه نیول کېږي اما د معلول پسې دوربین اخیستی دی امکان لري چې دغه معلول چې ځوروي دا د پاکستان د خوا نه د استخباراتي کړۍ را رواني یا د ایران د خوا نه رواني چې د معلولین ورته شهید اعتماد دا وځورېږي چې نور څوک ونه جنګېږي ډېره مننه د وطن دفاع ونه ډېره مننه د معلولینو او شهداو د بررسۍ د سرتاسري شورا مشر ښاغلی میرزا محمد سلیمان خیل کوچی چې راغلی او خپل غږ هم اوچت کړ د جهان ټلویزیون درنو معزز لیدونکو دا وه د ورځې شننه خپرونه د ټولو افغانانو د ستونزو د حل په هیله الله مو مل شه